بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی خاتم النبیین. وزیر صاحب محترم مخابرات، رئیس صاحب سنا، رئیس صاحب کمیسیون تطبیق قانون اساسی، نظارت قانون اساسی، وزیر صاحبای محترم کابینه، تجار ملی ما، سرمایه گذار مملکت ما، حاضرین گرامی، مطبوعات عزیز کشور، رئیس صاحب تلویزیون شمشاد، همه تان خوش آمدین. بسیار افتخار دارم امروز که یک تهدابگذاری در ساحه مخابرات و تماس‌های تلفنی و کامپیوتری را تماماً از ابتکار افغان‌ها به دست افغان‌ها و از پول افغان‌ها امروز افتتاح کردیم. دلیل آمدن من هم امیر بود. تلفن در افغانستان 5-6 شرکت هستند. فقط روز اول افتتاح تلفن که افغان 20 بود، ما رفتم چون افتتاح اولش بود و امروز که قدم کاملا افغانی به ابتکار وزیر صاحب مخابرات، همکارایشان و جوانایی که با امرایشان همکار هستند، ابتکار کاملا افغانی را خواستم که خودم باشم. اگرچه راه بسته میشد، مردم به تکلیف میشتن، بسیار همین جاده بیروبار هم است، ولی گفتم حتما به ابتکار افغانی خود میریم و دیدیم که یک ابتکار بسیار عالی بود. تلفنی بود که در او عکس هم معلوم میشد، جانب مقابل تلفن ما عکسش دیده میشد و دیدیم که با کامپیوتر هم با سرعت این لین ما دوید و رفت و فعال شدیم. به این معنا با سرعت لین دواندیم، تار دواندیم با سرعت، که کار بسیار عالی است. ما 10 روز پیش همچنین به ابتکار افغانی دیگر رفته بودم که او افتتاح استودیوی بسیار مجهز و کامل تلویزیون آریانا بود، به ابتکار بیات صاحب و به تمام معنا با پول و ساخته و کوشش و احتمام افغان‌های ما. هر قدمی که در این خاک، هر قدمی که در این خاک و بر این ملت به دست خود ما گذاشته شد، مثمر است به 1,000,000% و به خیر کشور است. پس اقدام امروز شما وزیر صاحب مخابرات نه تنها اینکه افتتاح یک تلفن پیشرفته بود، پیشتر وزیر صاحب مخابرات رو پرسان کردم که ششتون که همی 3G چی مانا؟ 3G این چی مانا؟ وزیر صاحب مخابرات گفتن که یعنی نسل سوم همی سلسله پیشرفت، نسل سوم همی سلسله پیشرفت که اول یک قسم جور شد، باز از ذکر بهتر جور شد تکنولوژی و صنعتش، و این نسل سوم همی صنعت است. بس و ذکر نسل چهارم آمده یا نامده؟ راغل دی. نو کوشش بکن څلورم راوله او تر هغه د مخ پنځم راوله، تر هغه د مخ پنځم راوله، تر خارجه د مخ پنځم راوله. به این ترتیب حاکم ما پیش میره و به ترقی میشه. من در اینجا چند ملاحظه کوتاه دارم. اول دیدیم که سرمایه گذاری درست با منفعت میاره. مرا یادم است من دل و نادل بودم روزی که وزیر صاحب مخابرات امیر در کابینه برای مطرح کرد، بسیار سوالش کردم که فایده زی برای ما چیست، رقابت میتونی یا نمیتونی، تلفن‌های بسیار زیاد موبایل در بازار
کشور هست، شرکت های مختلف هستند. آیا حکومت از عهده می کار برمی آید؟ آیا شرکت که ما می سازیم براستی شرکت میشه؟ آیا میتونیم که با دیگران رقابت کنیم؟ گفت که بله. دیشب یادداشت هایی که اینا برای بران کرده بودن میخوندم، دیدیم که زیادتر از 60 میلیون دلار منفعت کردن و از اون منفعت باز اینا یک قدم فراتر به طرف بهبود و سرمایه گذاری گذاشتن. باز دیدیم که یک قدم پیشرفته تری در خود سایه تلفن گذاشتن و از این کامپیوتر هم آمده و سیستم اینترنت هم از این را میتونه که به سرعت فعال شد که بیشتر ملاحظه کردین. اینترنت ها بعضیش بسیار آستاست، خصوصا در خاک ما آستاست، ولی دیدیم که به سرعت پیش میره. پس این همه پیشرفت هایست و این پیشرفت ها را یک چیز متوجه باشین همتان عزیز، حضار گرامی، این همش به دست جوان شده. این کار ما پیران نیست، نمیتونیم. این همش کار نسل جوان است. هرچی جوانتر دی تکنولوژی جدید سرعت فراگیریش بیشتر، سرعت عملش بیشتر و متحرکتر، در حالی که پیشرفت بسیار عالی است، بسیار خوب است. ولی در جهانی که پیشرفته تر از ماستن، بسیار پیشرفته تر از ماستن، اونجا رسیدن مردم و فامیل ها و جوان ها به کامپیوتر یک کار بسیار آسان است. در هر فامیل هر جای کامپیوتر است و سیستم های نو آمده که مردم با از توسط کامپیوتر با هم صحبت میکنن. نمیدونم فیسبوک است، تویتر است، یوتیوب است، بل خودش چی نیست؟ سکایپ است، نمیدونم چی است. سکایپ خوب نفر به نفر است، ولی که عموم تعداد کثیر از مردم، تعداد کثیر از دوستا و هر کس میتونه به او داخل شه. او یک مشکلی به او جامعه ایجاد کرده. مشکلی است که از او میتونه که سوی استفاده شون. کسی از طریق از او تهدید کنه، کسی از طریق از او الفاظ نادرست خطاب کنه، کسی کار نادرستی بکنه که از اخلاق جامعه دور باشه. ما وزیر صاحب مخابرات، جوانای عزیز که شما را با اونایی که دری مؤثر هستیم و کار میکنیم، باید که در حالی که از پیشرفت‌های تکنولوژی به تمام معنا استفاده میکنیم و با بهترینش خود میرسانیم، باید که متوجه ما حول کلتور وطن خود و ما حول کلتور فامیل خود و زندگی که ما داریم با باشیم و در حالی که از تکنولوژی نو استفاده میکنیم اخلاقیات جامعه ما را به شکلی که جامعه ما است و بسیار عالی است و خوب است که بهترم شود و عالی تر شود، به او پابند باشیم و نگذاریم که اینها اثر منفی سر اخلاقیات ما و جوانهای ما خصوصا به شود. چیز بسیار مهمی که از این را میتونیم بکنیم که خود ای که پول به دست آمده وزیر صاحب مخابرات به این معناست که کاریابی شده. کاریابی نباید او پیسی رو پیدا کرد، معنی چه تبلیغ چه بودی چه پیسی پیدا سی بودی. د دې ټکنالوژي سره د آی ټي سره موږ کولی شو چې په جامعه کې کاریابي هم وکړو او ډېر کار ځوانان ته، خصوصا دا د ځوانانو سره ده، ځوانان ته په دې کې ډېر کار پیدا کېږي. بله مهمه څانګه د دې، ډېره مهمه څانګه د دې هغه چې په دنیا کې ای ګورننس ورته وایي یا الکترونیکس ګورننس ورته وایي، هغه دا دی چې کاغذ پراني لږ شي په حکومت کې. کاغذ پرانی او سرعت د کار ډیر سي. وزیر صاحب د مخابرات خپل پیام سپنتا صاحب ته چې څنګه ته ناست دی، او یا وزیر صاحب تجارت ته چې غشات ته ناست دی، او یا وزیر صاحب د ترانسپورت او موین صاحب د فرهنګ ته او نور ملګرو ته په ثانیه کې خپل یو پیام رسولی شي چې دا کار داسې دی او دا څنګه کو، او دی تر دې چې ناست او لیکي او بیا کاپی کوي او بیا استي او بیا پوسټر سانته په لاس ورکوي او ورځي او تر هغو چې رسېږي نو پر لارې موټران هم ډېرې بېروبارې وي. ای ګورننس د دې کې یو مهمه ساحه ده چې هغه ته تاسو ته توجه وکړو چې د افغانستان په حکومت کې دا خپور شي او پراخ شي. ښه، البته د انسانانو
د شخصي ماحول حفاظت یو ډېر مهم شی دی په دغه نوې ټکنالوژي کې د هر فرد د کورنۍ او د جامعې ورچې دا هېڅ ځای سړی د دې څه مسؤله نه دی هر ځای شرنګی دی د ټلیفون دلته هم درې واره د بلبل غږ سو هغه حتما ټلیفون دی حتما ټلیفون دی دا د انسانانو د شخصي ماحول احترام او حفاظت او هغه ځای کې چې خلک وي یو محفل کې ناست دی هلته د ټلیفون هر دقیقه شرنګی او زنګ راتله نور داسې ډېر مسایل دي چې هغه ته موږ یعنې په نورو لحاظو باید کلکه توجه وکړو نو زه تاسو ته د دې ښه ابتکار او د دې پیشرفت او د هغه سرمایه ګذاري چې $2 میلیون زما په خیال سرمایه ګذاري اوس وربلې د $2 میلیون څخه نن دا دی په څو کاله کې دې ځای ته راورسېدې اووم کال دی اووه کاله بعد موږ $65 میلیون د $2 میلیون څخه اوس دا دی په دې کې سرمایه ګذاري وکړه انشاءالله چې دا به پسې پراخه سي او ښه به سي دا ډېره ښه خبره ده ګټه دې هم تا ته مبارک وي او ستا همکارانو وزارت او د افغانستان ملت ته او فایدې چې د دې سره راځي ثمره چې د دې سره راځي او ارتباطات چې د ولس سره ټینګېږي او برابرېږي ټول دې د افغانستان دپاره یو نوی قدم وي او ښه قدم وي او بې له شکه چې دا افغاني ابتکار د افغانانو په لاس او د افغانانو لپاره دا بهترینه خبره ده ټولو دې مبارک ډېر تشکر Era,